د حکومت او رسنیو ترمنځ د اسات 24مې تاریخي ورځې د چمتووالي په موخه د همغږۍ غونډه ترسره شوه. غونډه کې د اطلاعات او کلتور رئیس الحاج حافظ عبدالباري راشد ترڅنګ د ملي رادیو تلویزیون امیر مولوي نظر محمد زاهد، د اطلاعاتو امیر مولوي شیر محمد وحدت، د رسنیو مسؤلینو او آزادو خبريالانو برخه لرله. غونډه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلي راشد د خوښۍ ښودلو ترڅنګ زیاته کړ چې د اطلاعات او کلتور ریاست همیشه کوشش کوي چې ترڅو د سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو ته په هره برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د ویل موږ په پام کې لرو چې د دولتي او خصوصي سیمه ییزو رسنیو له لارې د راتلونکي اسات 24مې تاریخي ورځې په اړه ولسونو ته د عامه پوهاوي خپرونې چمتو کړو ترڅو ولسونه وکولای شي د یادې ورځې په اړه هر اړخیز معلومات ترلاسه کړي. نوموړي د اسات 24مې تاریخي ورځې د لمانځلو په لارو چارو او په دې برخه کې د رسنیو او آزادو خبريالانو پر رول خبري وکړي او دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه مهمه تاریخي ورځ یاد کړه او هیله څرګنده کړه چې د ټولنې ټول وګړي د خوښۍ په مراسمو سره ولمانځي. د همغږۍ په دغه ناسته کې د رسنیو مسؤلینو او آزادو خبريالانو په نوبتي ډول خبري وکړي او تر هر څه وړاندې په دې ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست هڅې وستایلې او ژمنه وکړه چې په دغه تاریخي او ویاړلې ورځ کې به د خپل توان او طاقت مطابق رسنیز ډګر کې خدمات ترسره کړي ترڅو د اسلامي نظام په ښه توګه حق اداینه وشي.